هغه صحابي دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اللهم ايد الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے الله د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ باندې اسلام دا مضبوط کی. هغه صحابي دی چې ایمان راړي اسلام مضبوطی. یا هغه مشرکین چې صحابه و مسکو، صحابه و تلاوت کو، نو مشرکین و ته تکلیف رسو، او چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راړي اسلام دومره مضبوطیږي چې حضرت عمر سے تور پلاس نیسلې ده. او دا و چې کم سړی خپل خزه پزان کونډول غواړي او خپل میندې بوري کول غواړي او خپل ماشومان یتیمانان کول غواړي، نو را دي شي مسلمان باندې غزار وکړي. مجال شته که د چا جرأت داو چې په مسلمان باندې غزار کړی وي، مسلمان ته تکلیف رسولی وي، هغه حضرت عمر دی. او بیا زما محترم د صحابي درجه، هغه د پیغمبر پسې وي صحابي، او بیا هغه صحابي دی چې د شهادت درجه ورته هم نصیب ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بوډا شو، بوډاوالي ته ورسېد او کمزور شو، منصب تی نه سنبالی، ځکه دا صرف په منصب کې د انسان د لاندې درې کسان ولې نه وي په تربیت کې، الله به ته پرز د قیامت تپوس کوي. نو بیا چې یو سړی د بادشاهت په کرسۍ باندې ناست وي، د سره وزارت د ټولو نه به تپوس کوي. ګورئ که یو عام انسان په هغه کرسۍ ناست شوی دی، وزارت ورسره دی، که یو عالم دی وزارت ورسره دی، وزارت هم دی سنبال کړي. څنګه د امین تپوس کوي، د عالم نه به هم تپوس کوي. دا نه ده چې صرف د عوامو نه ده، هر انسان نه به تپوس کوي. که یو انسان اهل و عیال لس شل کسان د لاندې دی، د هغوی تربیت کوي، د دوی تپوس پتې کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو د خپل رعایا ډېر زیات خیال ساتله، ډېر خیال. زمونږ ستاسو مشران وزیران خو د ګاډي نه لاندې خپه هم نه وي. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د شپې ګشت کو ګرځېده به، حالانکه د خپل زمانې بادشاه دی او ګرځي، او دغه معلومات کوي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو د چا شکایت نشته دی. په یو کوڅه تیریږي، یو مور ده او خپلې لور ته آواز ورکوي، د پایو کې بو اچوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه کوڅې سره ودرېده، دا مکالمه خبرې اترې اوري. دا لور ورته وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حکم کړی دی چې په پایو کې به اوبه نه اچوئ، الله به په ورځ د قیامت حکم کوي دغه انسان ته چې کوم انسان پایو کې اوبه اچوي او خرڅوي یې، یو خو ځان له استعمال نه کړه که یا ځان له خم، په ورځ د قیامت به ورته الله تعالی وایي دا اوبه د دې پایو نه جدا کړه. زما محترم وګورو زمونږ ستاسو نن چې کوم کاروبار دی، که څوک کور کې پای خرڅوي نو هم پکې اوبه، او که څوک دغه شانتې نو هم اوبه. د دې د وجې نه تجارت، هغه تجارت چې هغه د سنت مطابق وي، د قرآن او د حدیث مطابق وي، دغه تاجر به په ورځ د قیامت د انبیاء کرامو سره، صدیقین او شهداو سره وي. او که د هغې نه خلاف نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د حشر به د فساقو فجارو سره کېږي، د فاجرانو او فاسقانو او مشرکینو سره به حشر کېږي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خبرو اترو ته غوږ ایښی دی، او دا لور ورته وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو منع کړی، نو هغه چېرته دی؟ نو دا لور ورته وایي هغه نشته، خو د هغه چې کوم خدای د اله دی هغه موږ ویني. دا خبره یې واورېده چې خپل قاصد ورسره و کوم کس، هغه ته یې ووایي چې دا دروازه دا کور نوټ که سهار به بیا خبرې کړو. او دغه شان چې کور ته لاړم د خپل زوی نه تپوس وکړي، دغه شان ما ستا دپاره یو جینۍ خوښه کړې ده، هغې سره به نکاح وکړي، تیار شوې. د هغه جینۍ نه بیا راځه په سلسله کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه غونته شخصیت پیدا کېږي، چې مور پاک وي، پلار پاک وي، اولاد به نیکعمله صالح وي. کله کله خو بدقسمتي بیا ځان له خبره، بدقسمتي وي بره نه تقدیر داسې وي مور او پلار پاک وي، خو لیکن بعضې اوقاتو کې تقدیر کې دا لیکلی شوي تربیت کوي خو لیکن هغه تربیت په هغه باندې اثر ونه کړي. بعضې داسې تربیت مور او پلار وکړي خو لیکن هغه تربیت پې اثر ونه کړي. نو زما محترمو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت ته چې هغوی به فرمایل که د فرات په غاړه باندې، د سمندر په غاړه باندې یو سپی د تندې د لاسه مړ شي، الله به زما نه تپوس کړي. هغه شخصیت دی.
او بیا هغه شخصیت زما محترم او روایتو کې راځي مسلم شریف کې اوږد حدیث دی وی حضرت عمر صاحب په اخیری وخت کې بس دعا وکړه چې الله بدن مې کمزور شوی دی انتهایی کمزور ام دا منصب سنبالول نشم نو الله کا مرګ دراک منصب سنبالول ګران نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره د بات خوب ولید او صحابه کرامو ته فرمایل چې په خوب کې ملیدل چې یو چرګ دغه په ما باندې یو څو ټنګو لګولې یو څو ټنګي لګولې او وی فرمایل چې اشاره دی کې زما مرګ طرف ته کېدا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی یو علاقې گورنر دی د التنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته سوال جواب راولېږي چې دغه شانتي یو غلام د ما سره ډېر هنرمند دی د لرګي کار ولم ډېر ښایسته ورزي ودو اوس په نسسی جوړول شو په دواړو کې ډېر هنرمند دی په مدینه منورې ته درولېږم او دغه تل کار کوي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عادت دا چې مدینه منوره کې به کافر مجوسی يهودي تبع نه پرې خو خدای صحابي درخواست وکړو نو دا مجوسی راوېلېږي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو ورځ بیا شکایت وکړو وجد دغه شان زما چې کوم آقا د مالک ته مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ هغه زمانه پیسې ډېرې دي د چې کم کار کوم نو پیسې ډېرې دي وې سورالي وې دومره وې ته کار سکه ودا دا کار نو حضرت عمر سے بوته وې دا ستا چې کم کار دنده پیسې ردې سره مناسب دي چې هغه د میاشتې یا د کال علي خو ځل کې دا چې ځای ته بوم خو ظاهري هغه ته دا و چې دا پیسې برابر دي نو په دا خبره خونه لګیږي یو ورځ وته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما د پاره سسی زیات کو د لرګي وې دا سیز مال تیار ک نو دا ته مخامخ بالکل دا سوي دا سه تیارې بدلو کوم چې ستا ډېر زیات خوښ شي نو حضرت عمر صاحب صحابه ته وې د زما مرګ طرف ته اشاره وکړه دا سړی به ما وجنی چار کړي کېدا خنجر تیار کو ایله د زهر او ورکړي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سحر منځ کو د سحر په موس کې ولاړ دی او دا بدبخت راغی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ باندې حمله وکړه او په خنجر نور غزارونه مو شو خو یو غزار دی زیاده ګډي باندې او شنوم سره نو هغه زخم بیان رات او دومره خنجرو چې ته پتلو کې هغه خنجر باندې دیار له سوال له صحابه کرام شهیدان خو یو صحابي صادر یا بوجای راواغه صاحب د پاسه واچو وې ځکه کده دغه شاندي سمام په دې خنجر باندې انو بس دنه په هغه خنجر باندې په خپل ځان او هغه بوجای کې یا صادر دلان دي چې دای خو مې پریدین راشه بس ځان مردار او بیا زما محترم اوګد حدیث ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا یو صحابي ته وی شورا براو غواړي د شپږو کسانو شورا نو چا ورته وی جی وی دا تاسو زید عبد الله صاحب دبم مشوره کې کینی وینا وی دې به او طرف تک دی خو ده طرف ته بکینی خودنه برای نه لې یو طرف ته بکینه وی خورای به نه لې او بل دا وته فرمایل ایوه تداو چې د خلافت اوله کې هغه ته زما په نسب کې او زما په خاندان کې دا یو کس ډیر د چې پرز د قیامت د دې حساب کتاب ورکړي لہذا ز په خپل ځای باندې دا بوج نه چو نو زما محترم مې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تعالی شهادت عمر دا غزه خم د الله سبحانه و تعالی بعد د محرم په میاشت کې بیا شهید شو